زمونږه پرون په سی شارپ کې په وینډوز فارم اپلیکیشن کې خبره کړې وه د انسرشن په باره کې. نن به مونږه دوه مسایل ډسکس کوو چې سلیکټ او اپډیټ. یعنی مقصد دا دی ګورئ زه راځم د دې کامن کنټرولز نه یو ټیکس باکس رالمه. دا ټیکس باکس دې ځای کې ږدم او د دې ټیکس باکس دپاره یو د ټیکس سایز به لږ غټ 12 یا مثلا 16 او بیا تاسو راشي دلته نه یو بټن هم راواخلئ او د بټن لپاره د ټیکس باکس چینج کړئ لیبل it means search او د بټنې د ټیکس سایز بل غټ کو لس. مقصد دا چې کله څوک وغواړي سرچنګ وکړي د علي په نوم باندې ریکارډ دی مونږ ته سرچ کشتا چې د سرچ بټن باندې کلیک کو نو د علي نوم باید دلته راشي، د علي آی ډي باید دې راشي، د علي دا کانټیکټ نمبر باید دلته راشي که نه، یعنې هغه انفارمیشن باید مونږ ته راشي. نو هدف دا دی چې تاسو به د یو بټن شاته د سلیکټ هغه کیوري څنګه ایگزیکیوټ کوئ. ډیره ایزی خبره ده، اسانه. د ټیکس باکس ته به یو پراپر نیم ورکو _txt سرچ او بیا ډبل کلیک اول خو مونږ سره چې دی ځکه مونږ چې ویلیو یا ډیټا راخلو ریکارډز راخلو ډیټا بیس نه راخلو نو د دې بټن شاته به اول یو کنیکشن جوړو د ډیټا بیس سره. کنیکشن تیار مونږ سره دې ځکه شته که نه، دا کنیکشن دی کنټرول سی او بیا کنټرول وی. دا غي نه وروسته بیا زه لیکم SQL ډیټا اډاپټر. SQL ډیټا اډاپټر موږ سی شارپ کې دې دپاره الو چې د SQL سرور ډیټابیس یو ټیبل نه دی کې موږ ډیټا ریټریو راوایو. SQL ډیټا اډاپټر چې دی دا یو لاجیکل ټیبل دی په سی شارپ کې چې ډیټا د SQL سرور ډیټابیس نه موږ ته راوچتایي. د دې لپاره یو ویریبل جوړو از اکول ټو نیو SQL ډیټا اډاپټر او دې کې به هغه کیوري پاس کړو. سلیکټ کا سټیرک ټول کالمونه فرام د کوم ټیبل نه، ټیبل نوم چې کسټمر او دا د کسټمر ټیبل دی کنیکشن کې پروت دی. دا غي نه وروسته بیا کله چې موږ سره دې ځای کې ډیټا راشي د ډیټابیس نه نو دا روز او کالمز نه ریټرن کوي. د دې رو او کالم جوړولو لپاره به موږ بیا ډیټا ټیبل اخلو. دا یو لاجیکل یو ټیبل دی ډي ټي به یو ویریبل دی لپاره جوړ کړو نیو ډیټا ټیبل. اوس به د دې
Diana کوم چې SQL ډیټا اډاپټر دی د کې ډیټا پرته ده دا به راواخلو او د ډیټا ټیبل ته به ټرانسفر ډي ډیټا راواخله او دا فل معنا واچوا په کوم ځای کې واچوا په دې ډیټا ټیبل کې DT کې ګورئ دا خو ستا د ډیټابیس سره کنیکشن شو SQL ډیټا اډاپټر یو لوجیکل ویو د چې موږ به د په C# کې د لپاره استعمالو چې د SQL سرور ډیټابیس نه موږ ته ډیټا دی کې شو شي بیا چون دا موږ سره روز او کالم نه ریټرن کوي د رو او کالم د لپاره موږ بیا د SQL ډیټا اډاپټر نه ډیټا راخلو ډیټا ټیبل ته نام راواخسته د DNM ډیټا راواخسته او DT کې موروا چوله اوس ګورئ د دې کسٹمر ID باید دلته راشي ID د کسٹمر نیم باید دیزی تراشي کانټیکټ نمبر باید دلته راشي وګورئ یاد ساتئ ID دا ټیکس باکس دی کنه انډرسکور ID چې دی دا د دې ټیکس باکس نوم دی دا ټیکسټ مساوي کدا د شي سره مساوي کا د دې DT سره ذکر ډیټا په دې کې پرته ده DT سره خو د DT نه سره والا د DT نه روز را واخله هغه روز چې په 0 نمبر انډیکس باندې پرته ده ګورئ customer DB tables right click دا table دا ټوله یو array ده array دا څه دی دا موږ سره چې کوم دی روز دی 0 نمبر انډیکس 1 نمبر انډیکس 2 نمبر انډیکس دا 0 انډیکس باندې یعنی کسٹمر ID په 0 انډیکس باندې دا کسٹمر نیم په 0 انډیکس پروت دی کانټیکټ نمبر هم په 0 انډیکس پروت دی ایمیل هم په 0 انډیکس باندې پروت دی او ایڈریس هم رو وایز کالم وایز به داسې دی د کسٹمر ID انډیکس هم دی دا به 0 1 2 3 4 داسې نو د ID تا ډیټا راواخله د DT نه روز نه هغه روز چې په 0 نمبر انډیکس باندې پرته ده هغه کالم نوم دی ID بلکې ID بنئ کسٹمر ID او بیا دې ته کنورټ کا سټرینګ ته ان ټیکس باکس ته چې کله دا ویلیو راځي دا به موږ ټیکس ته کنورټ کوو سټرینګ یو فنکشن دی چې دا موږ ته ټیکسټ ریټرن کوي underscore name dot text is equal to DT dot rows 0 number index the customer name راوالا او موږ ته دلته ډسپلی بیا same underscore contact number is equal to DT dot rows contact number column dot to string contact number email dot text is equal to DT dot rows which rows is located on 0 number index that is called contact number email dot to string address dot text is equal to DT dot rows address it's very simple this is the code for to select or retrieve a data from a table and display the every field in a text box. Run this. Just type the name Ali. Search
مونږ څه ورته ویلې علي راواله دې سره واخیستل ها مونږ ورته دلته شرط نه دی لګولی چې د کسټمر ټیبل نه خو ډیټا راواخله دا سرچینګ مونږ په کم یو فیلډ باندې کوو نو ګورئ select steric from customer هماغه کیوري ده ویر چېرته چې د کسټمر نیم is equal شي د کسټمر نیم ډیټا ټایپ n وارچار دی نو که n وارچار نه وي بیا د n ضرورت نه و صرف وارچار وي اوس د کسټمر نیم ډیټا ټایپ n وارچار دی نو کسټمر نیم is equal to n single quotes double quotes plus plus په کوم ټیکس باکس کې څه ولاړې ما سرچ په کوم ټیکس باکس باندې کوو یعنی په انډرسکور ټیکسټ سرچ کې چې مونږ کوم ټیکس لیکلی دی نو هغه ټیبل نه راوچت کړه دا run this search me Ali ریکارډ نشتا چې ریکارډ نه وي بیا به ایرر درکړي نه باید میسج راکړي چې دا ریکارډ ټیبل کې نشته دی د کسټمر ټیبل نه دغه کسټمر راوچت کا دا ما چې کوم یو ټیکس باکس کې دا نوم لیکلی خو او د ډیټا ټیبل ته راواله او د هغې نه وروسته بیا په دیزې کې ډسپلی کا شرط ورته داسې ولګوه if که چرته دا dt.rows.count is greater than 0 شي یعنی مقصد دا که چرته دا نوم پیدا شو او ډیټا ټیبل ته راغی نو بیا د ډي ټي د رو د کاونټ صفر نه زیاتي صفر نه به زیاتي بیا نه ځکه رو موجوده ده چې رو موجوده شي نو یو رو شته دی یعنې دا ګریټر دین زیرو شو مقصد داسې ورته وایو که چېرته ډیټا ټیبل کې روز کاونټ د صفر نه زیات شو نو داسې وکړه چې دا نوم راواله دلته ډسپلی کړه دا ریکارډ دیزي کې وښایه ایلس که بیا داسې نه و چېرته بیا موږ ته یو میسج راکوه دا میسج شو کوه راته او دې میسج کې موږ ته ولیکه چې سوري ریکارډ ناټ فاوند run this اوس ګوري علي اوس ایرر درکوي میسج درکوي که نه دا ریکارډ نشته دی جاوید رد شو ها ور هغه ریکارډ مونږ ته سرچ اوس به مونږ بل نوی انسرشن څنګه کوو مثال یو ریکارډ د سرچ کې دا ریکارډ دلته پراته دي اوس به څه کوو دا به بیا صفحه کومه یو نوم به لیکمه څه باید وشي آفرین مقصد دا چې موږ سره دلته یو بټن باید وي چې په هغې کلیک کوم دا باید ټول کلیر شي باید او سخته ده چې بس بیا دا اوس به زه کوم دې نه یو بټن راواخلې بټن او دې بټن کې چې دی د سټار علامه کېږي دا سایز لږ زیات د سټار د علامې دا کلر چې دی او د بټنې دا کلر چې دی که نه د بټنې دا سټایل فلیټ دې بټن باندې څو کلیک کې باید دا کلیر شي ما سټار
اوکے دیو کو لکی کلیئر the text size کم کا double click underscore id dot text is equal to khali underscore name dot text is equal to khali contact number is equal to khali underscore address dot text is equal to khali underscore email dot text is equal to khali बल शो और underscore id dot focus कर्सर चलता बोझा id का कल चलता सी और रिकॉर्ड सर्च की search I need to insert new record just click clear کوشو داسې کنه زړه کوډ وسل بیا تشریح کوم غوړې ها ټیکس باکس مې دې لپاره راوستو چې کوم یو نوم ز پدې کې لیکم هغه باید د ټیبل نه راوچت او دا کوډینګ می بٹن باندې وکړو کوډینګ داسې دی چې اول خو به دا دوه لاینه کوډ چې تاسو ته ښکاري دا د ډیټابیس د کنیکشن سره مونږ کړی دی د کنیکشن دپاره دی دویم SQL ډیټا اډاپټر دا یو SQL ډیټا اډاپټر یو لاجیکل یعنی یو خیالي ویو د بس شارپ کی چې د ټیبل نه دا ډیټا موږ ته راوچتایي موږ څه نشو کولای چې د SQL سرور ډیټابیس هغه ټیبل نه ډایرکټ ډیټا راوالو او دې ځینو کې ډسپلی کو نه خپل هغه پروسیجر په بس شارپ کې کوو اول به ډیټا موږ راوړو SQL ډیټا اډاپټر ته چې دې کې تاسو وګورئ دنه ما د سلیکټ کیوري پاس کړی دا د دې مې بیا ډیټا راواخستله ډیټا ټیبل ته او د ډیټا ټیبل نه مې بیا ډیټا راواخستله ID مې په ID کې ډسپلی کړه نیم مې په نیم کې ډسپلی کو دا د ټیکس باکس نمونه دی ښا د دې ټیکس باکس نمونه دی څنګه سوچ ID نیم دا ټول یو ټیکس باکس ته راشي د څه موږ نه کوو موږ بیا د څه کوو چې موږ ریپورت پرنټ کوو صحیح ده ریپورت خو بیل شی دی هغه بس یو ورق یو کاغذي بس پرنټس دلته ID چې دا یو ځان ته انډیکس دی نیم ځان ته خانه د انډیکس دی نو دا هر یو انډیکس نه بهر یو ټیکس باکس ته ویلیو وسنګي کته دا راوستیم شي دا ایلیګل او څه غیر قانوني نه لکه د دې هغه ضرورت ما ته ووایه بیا زه هغه ته ښیم ته ما ته هغه ضرورت ووایه که نه او ټول باید په یو ځای پرنټ شي دا خو فارم دی دا د پرنټ دپاره نه کاري سوی دا فارم چې دی که نه دا موږ سره یو GUI دی یعنی دا یوزر انټرفیس دی اوس موږ چې کله اپلیکیشن جوړ کړی بس دا یو اسانتیا ده چې یو کس به یو مشتری په اسانۍ سیف کولی شي اوس د ریپورټ یو بیل ځان ته شی دی چې موږ به ریپورټ جوړو بټن به موجود وي چې په دې پرنټ بټن باندې کلیک کړو موږ ته یو ریپورټ راشي او موږ هغه پرنټ کړو په یو کاغذ باندې ټول ډیټیلز پرنټ شي هغه یو ځان ته شی دی فارم دا صرف دې لپاره دی چې دا یوزر انفارمیشن انسرټ کی پاسانه ډیټابیس ته یوزر انفارمیشن د ټیبل نه پاسانه راځان ته ډسپلی کی وسمره اسانه شو کوډینګ موډینګ باغ نه کوي چې والا سلیکټ کا او سټیریک او فرام نه 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 دا هر څه ته د دې بټن شاته وکړل هغه به صرف لیکي کنه ګوره مثال ID نمبر 901 نور کانټیکټ نمبر دا سیف کړئ چې کله ریکارډ بیا سرچ کړئ ایزی کوشش دی باندې کنه نه دا بوزي اسمان ته پرون ولې نه راغله
به بیا راته وایي چې د کلاس منځ کې راته وایي چې پرون نه راغلی دا کار مونږ پرون کړی که نه دلته چې کومه ویلیو تاسې لیکئ مثال 709 واجد کانټیکټ نمبر او داسې نور انفارمیشن دا چې کله مونږ سیف کړو که نه نو دا انفارمیشن ډایرکټ SQL سرور ډیټابیس ته لاړ شي آی ډي ته لاړ شي نیم ته لاړ شي داسې ها بالکل دې سره سوال پیدا شو او ښه سوال ورسره پیدا شو دا د نور په نوم موږ سره 200 کسان دي نو دی به ګوره تا ته یو نوم راوچتې دلته نو د دې اوس داسې څه پروسیجر به موږ کوو چې موږ لکه کم نور چې په کار دی باید هغه راشي په ډیټابیس کې چې کله د مشتری یا د سټوډنټ یا د امپلای یا د پیشنټ رجسټریشن کیږي نو د هغه لپاره خپله یو خاص یو یونیک آی ډي وي موږ به سرچینګ په هغه آی ډي باندې کوو لکه فرض مثال اوس دا نیم سرچ موږ وکړو ټیک ده موږ به راډیو بټن بیا راخلو وروسته به تاسو ته رام شي راډیو بټنز یو کس دی نور دی ورکې بل نور راوښتو نو چې دا خو نه دی بیا زه مشتري ته وایم چې ستا آی ډي څه وه هغه به آی ډي موږ ته وایي نو آی ډي به همیشه دپاره یونیک د یو مشتري آی ډي به د بل مشتري سره یو شانته نه وي نو موږ دا سرچینګ بیا په نیم باندې نه کوو دا موږ په کسټمر آی ډي باندې کوو او چې کله په آی ډي باندې سرچینګ کوو نو د سنګل کوټیشن ضرورت پکې بیا مثال 1 نمبر آی ډي څوک ده 2 3 901 دا غنور دی 701 په ریکارډ نشته سرچ باندې پوه شوي که نه پوه نه شوي یو بل ټیکنیک دا هم یاد کړئ یو کس وایي زه د سره په دې بټن کلیک نه کوم هغه دا وایي چې کله زه ولیکم 1 او انټر پریس کوم باید موږ ته ریکارډ راشي دا چې زه دلته لیکم مثال شپږم نمبر آی ډي بیا راځم بټن باندې کلیک کوم دا څومره سخت دی تاسو دا ټیکس باکس سلیکټ کړئ د پراپرټیز ته راشئ ایونټس ته بره یو ایونټ دی کی ډاون this is دلته ډبل کلیک ایونټس څه ته وایي ایونټس معنا درې خبرې پروګرامینګ کې د ایونټس باره کې دي اول ایونټس څه باید وشي دویم ایونټس کله باید وشي ایونټس چېرته باید وشي ویر وین وات درې خبرې زه اوس وایم که نه څه دی وشي سرچ دی وشي کله دی وشي چې کله موږ انټر پریس کو چېرته دی وشي چې کله د ټیکس باکس کې موږ یو آی ډي ولیکو دې ته ایونټس وایي موږ اوس ورته وایي که نه کی ډاون ایونټ چې کله دا انټر پریس شي هلې دی بیا موږ ته ریکارډ راوچت شي پورې شرط ولګوه اف که چېرته ای ډاټ کی کوډ از equal to keys ډاټ انټر سره شي یعنی که چېرته څوک د کیبورډ نه د انټر بټن پریس کي دغه کار به وکړي دا کوډ خو زه بیا نشم کولی همدا به زه کنټرول سی سره دا کاپي کړم او دې کې به پیسټ دا کوډ ما هلته بټن باندې کړی و دلته مې څه باندې وکړو په انټر ایونټ ګورئ 1 انټر 3 انټر 2 انټر هماغه به راځي اوس که یو کس انټر ایونټ ته هیر شي دلته به کلیک کي او که مثال چاته یاد وي بس انټر به پریس کي अब ورته راشي سلیکټ سرچ باندې ورسېدلی پوه شوي دې باندې لږ که نه
This is a related topic with a programming and a huge topic. زه واپس به ان شاء الله کنسول اپلیکیشن ته راګرځم. هغې ځای کې یو څه کنسپټ پروګرامینګ باره کې تاسو ته وایم. ګورئ ویریبل څه ته وایي، ډیټا ټایپ څه ته وایي، لوپ څه ته وایي، 3 لوپس دي څنګه څنګه د دې سټرکچر دی، ارې څه ته وایي، انډیکس څه ته وایي. Why index is started from 0 and array not from 1, not from 2? That is the best question. So the time is over, inshallah. Next time we will try this.